Welcome back in this new important class. که چېرته غواړئ چې انګلیسي ژبه خوندوره کړئ او د هر قسم غلطیو څخه تاسو پکې ځان وژغورئ، خاصتا د ضمیر په اړه کومې غلطیانې او میسټیک چې دي، نو دا ویډیو تر پایه در سره وګورئ. انشاءالله چې تاسو به د ضمیرونو په اړه کوم مشکلات چې تاسو لرئ او یا کوم غلطۍ در څخه کیږي هغې به تاسو پکې بچ شئ. په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره د ابجیکټ پروناونس او یا مفعولي ضمیرونو په اړه معلومات ترجمه کړي دي چې د مثالونو او همدا قسم د یو څو نورو مهم او ضروري خبرو سره به یې در وړاندې کړم. نو د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ او ویډیو د نورو انسانو سره هم شیر کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې درس شروع کړو. ابجیکټ پروناونس یا مفعولي ضمیرونه. اول خوږو ملګرو، ابجیکټ چې دی چې موږ او تاسو په پښتو ژبه کې ورته مفعول وایو، د دې پیژندل پکار دي. مفعول چاته ویل کیږي؟ مفعول چې دی هغه د یو عمل ترلاسه کوونکي ته ویل کیږي چې د فاعل له لوري په هغې باندې کوم عمل ترسره شوی وي، هغې ته مفعول ویل کیږي. نو په انګلیسي ژبه کې هم دا قسم خبره ده. او مفعولي ضمیرونه بیا کومو ضمیرونو ته ویل کیږي؟ هغه ضمیرونو ته ویل کیږي چې د مفعول په ځای دوی استعمالول کیږي او د مفعول د نوم د تکرار مخه نیسي. یعنې کوم وخت چې موږ مفعولي ضمیرونه استعمال کړو نو بیا ضرورت نشته دی چې د مفعول نوم هم یاد کړو په هغه ځای کې، چې تاسو به وروسته ښه پوه شئ په دې باندې چې په دې ویډیو کې به انشاءالله په هر یو باندې ځان ته وغږیږو او د هغې معنا او همدا قسم په هر یو باندې به مثال هم جوړوو. هغه ضمیرونه په دې ډول دي: می، یو، هم، ایټ، از او دیم. نو دغه ضمیرونو ته ابجیکټ پروناونس ویل کیږي. د هر یو ضمیر معنا چې ده په پښتو ژبه کې کومه ثابته او یا معلومه معنا نه لري. د هر یو ضمیر چې دی یو او یا دوه معناګانې لري. فقط د دوی د معنا لپاره همغه تعریف چې د هغه کفایت کوي چې دغه د مفعول لپاره استعمالول کیږي، او نور معنا چې ده هغه بیا د جملې څخه معلومیږي چې دغه ځای کې موږ څه ډول معنا د دغه ضمیر وکړو. خو دومره درته وایم چې دغه ضمیرونه لکه د سبجیکټ پروناونس په ډول یا د فاعلي ضمیرونو په ډول یوازې یوه معنا نه لري. لکه ښه مثال می چې دی هغه په بعضو ځایونو کې، یعنې د مفعولي ضمیر می چې دی هغه په بعضو ځایونو کې د ما معنا لري په پښتو ژبه کې، او په بعضو ځایونو کې بیا د زه معنا لري. همدا قسم دغه نور ضمیرونه هم دي. خو بیا هم راځئ چې هغه مشهورې معناګانې چې کومې دي هغه به درته وښیم. می چې دی دغه د ما، یو چې دی هغه د تا او یا د ته، بعضو ځایونو کې د ته معنا هم لري. او هم چې دی هغه د معنا لري د. پښتو کې موږ تاسو د استعمالوو، لکه زه وایم چې د ته ووایه، د ته ووایه، دغه ځای کې موږ تاسو هم استعمالوو. او ځینو ځایونو کې بیا د دای معنا هم لري. لکه پښتو ژبه کې موږ تاسو وایو چې دای مې ولید، دا مفعولي معنا شوه، دای مې ولید، چې دا به انشاءالله وروسته په مثالونو کې درته واضح شي. او ایټ چې دی هغه د هغه یو شي معنا لري. او اس چې دی دا بیا د مونږ معنا لري. دیم چې دی هغه بیا د دوی معنا لري. دا چې پښتو ژبه کې معناګانې فاعلي ضمیرونو ته ورته ده، په دې معنا نه دي چې دوی فاعلي ضمیرونه دي، نه، د فاعلي ضمیرونو سره دوی ډېر فرق لري. یوازې دومره خبره ده چې پښتو ژبه کې د دوی معناګانې یو څه نه څه ورته دي. دغه هر څه به انشاءالله تاسو ته په مثالونو کې واضح شي او درته معلوم به شي چې څنګه دا استعمالول کیږي او څنګه موږ تاسو باید د دوی معنا وکړو. راځو لومړی د می مثال ته. You called me، تا ما ته زنګ وکړ. You called me، تا ما ته زنګ وکړ. دغه ځای کې می چې دی هغه یو مفعولي ضمیر دی او د ما معنا ورکوي، یعنې تا ما ته زنګ وکړ. موږ مخکې هم دا خبره وکړه چې دا مفعولي ضمیرونه دي. نو کوم وخت کې چې ته ما پسې زنګ کوې نو ته خپله فاعل بلل کېږي، ځکه زنګ کوونکی او ما ته د زنګ کړی دی زه یو مفعول شوم، ځکه دلته می ضمیر استعمال شو. داسې ونه وایئ چې یو کال آی، یو کال آی ونه وایئ. ګورئ دا غټه غلطي ده. یو کال می، تا ما ته زنګ وکړ. څومره ښایسته جمله ورباندې جوړیږي. بیخي زیات مهم دي، خو تاسو لږ په غور فکر ورته کوئ تر څو په سم ډول زده هم کړئ. یو ته ګورئ. I teach you، I teach you، زه تاسو ته درس درښیم، درس در زده کوم. I teach you، زه تاسو ته درس در زده کوم. اوس دغه ځای کې فکر وکړئ ورته. یو د څه معنا ورکوي دغه ځای کې؟ د تاسو معنا ورکوي. یو معنا د تاسو، خو داسې دا هغه تاسو نه دی کوم چې په فاعلي ضمیرونو کې استعمالول کېږي. هغې سره یو لوی فرق دغه دی
چې هغه یو چې دی هغه د جملې په سر او یا منځ کې راځي او دغه یو چې دی یعنی مفعولي ضمیرونه په عموم کې هغه اکثره وخت د جملې په پای کې راځي. په دې باندې به تاسو خپله به درته معلومیږي چې کوم وخت کې یو ضمیر د جملې په پای کې راغلی وي له دغو ضمیرونو څخه، نو تاسو په هغې باندې پوهېږئ چې دا یو فاعلي ضمیر نه بلکې دا یو مفعولي ضمیر دی، ځکه فاعلي ضمیر په منځ یو په سر کې راځي. هم ګورئ I called him. I called him. ما هغه ته زنګ وکړ. ما هغه یو نفر ته زنګ وکړ. اوس دغه ځای کې هم ګورئ د جملې په اخر کې راغلی دی او یو مفعولي ضمیر دی، نو په دې خاطر او معنی چې دا هغه د ده معنی ورکوي او له جملې څخه هم معلومیږي چې کوم وخت کې زه زنګ کوم نو زه خپله فاعل شوم او چاته مې چې زنګ وکړ هغه یو مفعول شو. نو معلومه خبره ده چې مفعول لپاره موږ او تاسو باید مفعولي ضمیر استعمال کړو. داسې ونه وایئ چې I call he. It is a big mistake. لویه غلطي ده دا. او it I saw it on the book. I saw it on the book. ما هغه د کتاب په سر باندې ولید، یعنی قلم مطلب I saw it on the book. هغه ما په کتاب باندې پاسه ولید. پاس ته ګورئ مثال لکه They helped us. They helped us. دوی زموږ سره کومک وکړ. They helped us. دوی زموږ سره کومک وکړ. مفعولي ضمیر د as او د جملې په اخر کې هم راغی. او them لکه we helped them. We helped them. مونږ د دوی سره کومک وکړ. We helped them. مونږ د دوی سره کومک وکړ. کوم وخت مونږ چې دوی سره کومک کوو نو معلومه خبره ده چې مونږ فاعلین یو، کومک کوونکي یو او them چې چا سره مونږ کومک کړی هغه مفعولین دي، نو ځکه مفعولي ضمیر هم ورته استعمال شو. We helped them. مونږ د دوی سره کومک وکړ. اوس به درته معلومه شوي وي چې ابجکټ پروناون څومره مهم دی او انشاءالله چې اوس به تاسو د سبجکټ پروناون او د ابجکټ پروناون په منځ کې توپیر هم زده کړی وي. او بل ګران دوستانو که چېرته سبجکټ پروناون تاسو نه پېژنئ په دې ویډیو کې نوي راغلي یای تاسو ته د دې ویډیو په اخر کې د سبجکټ پروناون ویډیو راښکاره کېږي، له هماغه ځای تاسو کولی شئ چې ویډیو هم وګورئ او که هلته نه وي تاسو د چینل زموږ په چینل باندې هغه کتلی شئ. مثالونه مې اوس نه کم ورباندې جوړ کړل ځکه چې هلته مو تشریح بیا زیات کړل، نو انشاءالله بیا په نورو ویډیوګانو کې د دې مثالونه زیات راوړو، هلته به انشاءالله ورته ګورو، زیات مثالونه به راوړو. نو دا ویډیو په همدغه ځای باندې بس ده. یو څه نه بیا هم راڅخه اوږده شوه، ستاسو څخه ډېره ډېره بښنه غواړم د ویډیوګانو د اوږدوالي. ما ته اجازه راکړئ او تاسو ښه وخت ولرئ.